زه غواړم صحابي شم. په ښوونځي کې یوه ورځ ښوونکي له زده کوونکو څخه د دوی د راتلونکي په اړه پوښتنه وکړه. له یوه زده کوونکي څخه یې پوښتنه وکړه، ته غواړې په راتلونکي کې څه شی شې؟ زده کوونکي ورته وویل چې زه غواړم په راتلونکي کې ډاکټر شم. له بل زده کوونکي یې پوښتنه وکړه چې ته غواړې په راتلونکي کې څه شی شې؟ هغه ورته وویل چې زه غواړم په راتلونکي کې انجینر شم. له بل زده کوونکي یې پوښتنه وکړه چې ته غواړې په راتلونکي کې څه شی شې؟ هغه ورته وویل چې زه غواړم په راتلونکي کې معلم شم. همداسې په ترتیب هر چا خپل د راتلونکي په اړه ویل. د زده کوونکو په منځ کې یې له یو زده کوونکي پوښتنه وکړه چې ته غواړې په راتلونکي کې څه شی شې؟ هغه ورته وویل چې زه غواړم صحابي شم. ښوونکی حیران شو او له یو څه ځنډ وروسته یې زده کوونکي ته وویل چې ته ولې غواړې صحابي شې؟ هغه ورته وویل موږ ته مې پلار هره شپه د صحابو کیسې کوي او صحابه ډېر ښه خلک دي، نو ځکه زه غواړم صحابي شم. عزتمندو مسلمانانو، که غواړئ په کور کې مو د اسلام نور او خوشحالي راشي، نو هره شپه د محمد صلی الله علیه وسلم او د اصحابو کرامو مبارک سیرت پیل کړئ.